बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په نننی کلاس کې به تاسو ته ماډرن انګلیش زده کوم یعنی کو تاسو له دا سمپل انګلیش درځي دا هم ټیک ده خو ځینې خلک اوس په دې وخت کې داسې سنټنس وي داسې مطلب ورډز وي چې هغه به تاسو له نه درځي نو تاسو ویډیو لایک کړئ او کلاس تر پایه پورې خامخا وګورئ نو دا به تاسو ټول په اسانه طریقې سره زده کړئ پهلنی ټیک سنټنس موږ سره څه دی I am very tired زه ډیر ستړی ما یعنی کو ته چېرته یو کس ته وایې چې زه ډیر ستړی ما نو ته ورته I am very tired هم ویلی شي خو که ته وایې چې زه ورته په ماډرن انګلیش کې وایم یا په ښه ورډس کې ورته وایم نو بیا ورته ته ویلی شي I am exhausted یعنی دا I am exhausted او I am tired very tired یعنی دا مطلب یو مطلب د دې مطلب یو دی یعنی چې زه ستړی ما یعنی I am very tired زه ډیر ستړی ما I am exhausted یعنی زه ډیر زیات ستړی ما You are so lucky ته ډیر ښه قسمت والی یعنی که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه ته د ډیر ښه قسمت والی یعنی ستا قسمت ډیر ښه دی نو په انګلیش کې به ورته وایي You are so lucky یعنی یا کو چېرته تاسو یو کتاب پړاوښئ که نه کو په هغې کې لیکلي چې مطلب You are so jammy یعنی د You are so jammy مطلب دا دی You are so lucky یعنی ته د ډیر ښه قسمت والی نو تاسو ورته په انګلیش کې سمپل ویلی شئ You are so lucky ته د ډیر ښه قسمت والی کو ته وایې چې زه ورته په ماډرن انګلیش کې وایم یا ورته په ښه ورډس کې وایم You are so jammy یعنی jammy موږ لکی ته وایي I am very hungry زه ډیر وږی یم یعنی که تاسو چېرته وږي شئ تاسو سره خوراک ضرورت راشي نو تاسو په انګلیش کې ویلی شئ I am very hungry یعنی زه ډیر وږی یم خو تاسو په ماډرن انګلیش کې دا مه وایئ چې مطلب I am very hungry یعنی اوس وخت کې چې کومه زمانه بدله شوې ده هل چې کوم کتابونه لیکي په هغې کې ډېر ښایسته انګلیش لیکي ډېر سخت انګلیش لیکي یعنی نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شئ I am starving یعنی starving I am starving د دې مطلب دا دی زه ډېر وږی یم یعنی که تاسو ویلی چې I am very hungry نو دا هم ټیک ده او I am starving یعنی زه ډېر وږی یم بل موږ سره څه دی I visit my hometown very rarely زه خپل کلي ته ډېر کم ځمه یعنی که تاسو چېرته په خپل کلي کې نه اوسیږئ تاسو د خپل کلي نه بهر اوسیږئ یا لرې اوسیږئ او ته یو کس ته وایې یا مطلب تاسو په هاسټل کې اوسیږئ یا په بهر ملک کې استئ نو که ته چېرته یو کس ته وایې چې هلکه زه خپل کلي ته ډېر کم ځمه یعنی ډېر لږ ځمه نو په انګلیش کې ورته تاسو ویلی شئ I visit my hometown very rarely یعنی تاسو ورته په ماډرن انګلیش کې به څنګه وایي دا خو سمپل انګلیش و نو په ماډرن انګلیش کې به ورته تاسو وایي I visit my hometown once in a blue moon یعنی د دې دواړو مطلب یو دی I like you a lot زه تا ډېر خوښوم یعنی که ته چېرته یو کس ته وایې چې هلکه مړه تا سره زما ډېره مینه ده یعنی زه تا ډېر خوښوم نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شئ I like you a lot او تاسو ورته په ماډرن انګلیش کې به څه ویلی شئ I am so into you یعنی زه تا ډېر خوښوم یعنی ماډرن انګلیش دې لپاره هم زده کول پکار یعنی چې تاسو کو چېرته په بهر ملک کې یاستئ نو تاسو ته انګریزان دا نه وایي زیاتره انګریزان به تاسو ته وایي I am so into you یعنی زه تا ډېر خوښوم او دلته که په پاکستان کې یا په نور ملکونو کې هم تاسو وګورئ نو په دې کې مطلب تاسو نه مطلب خلک په سخت انګلیسۍ کې به خبرې کوي تاسو سره I am fit as a fiddle I am fit and healthy زه روغ رمټ یم یعنی که ته چېرته یو کس ته وایې چې هلکه زه روغ رمټ یم یعنی ټیک ټاک یم پټ پاټ یم که نه نو په انګلیش کې تاسو ویلی شئ I am fit and healthy یعنی تاسو ورته که په ماډرن انګلیش کې وایي نو تاسو ورته په ماډرن انګلیش کې ویلی شئ I am fit as a fiddle یعنی تاسو ورته مطلب که ته چېرته یو کس ته وایې چې مطلب زه روغ رمټ یم نو تاسو په انګلیش کې سمپل ویلی شئ I am fit and healthy یعنی که تاسو وایئ چې مطلب زه دته په ښه ورډس کې وایم چې دا زما چې کوم د ورډس امپریشن دی دا په ده ښه ولګي نو په انګلیش کې به ورته وایئ I am fit as a fiddle text me when you get free ما ته پیغام راولېږه چې کله وزګار شي یعنی موږ اکثر خپلو ملګرو ته وایي که نه چې ما ته پیغام راولېږه ما ته میسیج وکړه مطلب چې کله ته وزګار شي تاسو هم خپلو ملګرو ته وایي نو په انګلیش کې به ورته وایي text me when you get free یعنی تاسو ورته په ماډرن انګلیش کې به ورته څه وایي په ماډرن انګلیش کې به ورته تاسو وایي hit me up when you get free یعنی د ماډرن او په سمپل انګلیش کې مطلب دا فرق دی
کو چېرته تاسو د ماډرن انګلیش وای نو ستاسو چې د انګلیسۍ کم امپریشن دی یعنی تاسو نه به خل امپریس کیږي نو دې د وجې نه مطلب که تاسو ماډرن انګلیش وای نو ستاسو ته به پیدا ډیری. بل موږ سره سره آی ایم ویری بیزی زه ډیر مصروف یم یعنی تاسو مطلب چې انګلیش کې یو کس ته تاسو چې لکه زه ډیر مصروف یم یعنی زه په کار کې بیزی یم تاسو کو چرته یو کار وغیره کوئ څه هم تاسو کوئ نو تاسو یو کس ته سمپل په انګلیش کې ویل شي آی ایم ویری بیزی یعنی زه ډیر مصروف یم یعنی وزګار نه یم نو په انګلیش کې ورته تاسو ویل شي آی ایم سویمپډ چې کومه ده دا ډیر مصروف ته وي. او تاسو ته یو بل سنټنس خیم آی ایم very occupied یعنی تاسو ورته دا ویل شي I am occupied او CUPIED occupied یعنی تاسو ورته دا هم ویل شي یعنی چې د دې مطلب دی زه ډیر مصروف یم. بل موږ سره سره he is lazy هغه لاټ دی یعنی تاسو اوس مثال خبره تاسو نه په یو کس باره کې څوک ته پوښ وکړي چې لکه دا کس څنګه دی او ته ورته وایې چې مړه دا خو دومره لاټ دی که نه موږ وایي که نه په پښتو کې نو تاسو په انګلیش کې سمپل ویل شي he is lazy نو تاسو به ورته په ماډرن انګلیش کې څنګه وایي یعنی دا هی از لیزی دا کو تاسو ګورئ مطلب دا پخوانی انګلیش دی او دا انګلیش هغه خلک وایي چې مطلب چاله بالکل اډ ورځي نه کو چرته تاسو غواړئ چې مطلب موږ ماډرن انګلیش زده کو نو د دې لپاره تاسو کلاس تر پایه پورې ګورئ او کو تاسو ته د دې ضرورت نو تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې هم کمنټ کولی شئ. نو تاسو کو یو کس یادوي چې هغه ډیر لړ دی نو تاسو ورته په انګلیش کې په ماډرن انګلیش کې چې وایي تاسو ورته ویل شئ هی از couch potato یعنی هغه ډیر مطلب لټ دی تاسو ورته داسې ویل شي هی از لیزی هغه لټ دی تاسو ورته داسې هم ویل شي هی از couch potato یعنی هغه مطلب لټ دی یعنی دا ما تاسو ته مخکې هم ویل کو چرته تاسو ماډرن انګلیش او وای نو دې سره چې تاسو د کم انګلیش امپریشن دی یعنی تاسو چې کم انګلیش دی هغه به مطلب خلکو ته داسې لګي چې لکه دې کس له ډیر ښه انګلیش ورځي. او بل دی کې غټه مسله دار کو چرته تاسو ته څوک په انګلیش کې وایي چې هی از couch potato نو ته به چې لکه د دې څه مطلب دی نو دې د وجې نه تاسو له دا زده کول پکار دي. نن سبا زمانه ډیره مطلب مخکې تللی ده نو موږ او تاسو هم پکار دي چې موږ هم مخکې لاړ شو یعنی انګلیسي دومره ګرانه نه ده خو دې له به صرف ټایم ورکوئ او چې ټایم ورکوئ نو بیا به انشاءالله تاسو ته هیڅ قسمه مسله نه وي. Are you mad آیا ته لیونی آیا ته پاګه دی یعنی کوم چرته یو کس وی چې یو کس د کار وکي کنه چې مطلب بالکل غلط کار وکي او ته ورته وی چې آیا ته لیونی نو موږ ورته په انګلیش کې سمپل ویل شو are you mad are you silly یعنی دا غرنګ ورته تاسو ویل شي. سیلی چې کوم د SILLY سیلی چې کوم دا هم پاگل ته ویل شي نو تاسو ورته په انګلیش کې داسې سمپل ویل شي په ماډرن انګلیش کې چې are you out of mind آیا ته لیونی یعنی کو ته چرته یو کس وی چې آیا ته لیونی نو تاسو ورته په انګلیش کې ویل شي are you mad آیا ته لیونی یا تاسو ورته داسې هم ویل شي are you out of mind. ملګرو نننی کلاس زمونږ پای ته ورسېدو ان شاء الله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ ما په خپل دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډیر یاد ساتئ. کو چرته تاسو ته په انګلیسي کې څه قسمه مسله همي نو تاسو بالکل ما ته په کمنټ سیکشن کې هم کمنټ کولی شئ او تاسو ما ته په واتس اپ هم رابطه کولی شئ. ان شاء الله په انګلیسي کې چې تاسو څومره مسلې دي هغه ټولې به موږ حل کوو او ان شاء الله تاسو ته به انګلیسي کې مطلب موږ هیڅ قسمه مسله نه پرېږدو. والسلام.